په لسم محرم صرف د غدري کارونه وکړه. یو خو به د الله توبه قبول کړي، دویم الله به تیر سوي ټول کال ګناوي درته معاف کړي، دریم را روان ټول کال به د الله رب العزت په رزق کې برکت او فراخي راولي. نن اتم محرم دی، نو تاسو دا پیغام زیات در سره شیر کړئ چې لسم محرم راځي هر یو انسان ته دا پیغام رسیدلی ستاسو د شرکتو په خاطر باندې یو څوک د دینه فائدہ واخلي. اول کار په دې ورځ باندې به توبه او استغفار کوو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې محرم د الله میاشت ده. په دې کې لسم محرم دا یو داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې الله رب العزت د بنی اسرائیل توبه قبول کړې و، نو الله رب العزت د نور قومو توبه هم په دې ورځ باندې قبولوي. دویم کار په دې ورځ باندې به روزه نیسو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کم چا په لسم محرم باندې روزه ونیوله، زما امید دا دی چې تیر سوي ټول کال ګناوي به الله ورته معاف کړي. او دریم په لسم محرم باندې به په خپل کورو بچانو باندې ښه خوراکه کوو، په فراخي سره به په باندې خرڅ کوو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کم چا د لسم په محرم باندې کور والا او بچانو باندې فراخي سره خرڅه وکړه، را روان ټول کال به الله رب العزت د په مال کې پرز کې فراخي او برکت راولي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الله دې شاد کې هغه کس چې څوک زما حدیث واوري او بیا مخته ورسوي.